د درې شیانو ډیر احترام کوه ځکه چې په ټول عمر کې یو ځل حاصلېږي. اول مور او پلار، دویم ځواني، دریم ښایست. څلور شیان رزق زیاتوي. اول د تهجد لمونځ کول، دویم ډیر استغفار ویل، دریم صدقه ورکول، څلورم د قرآن کریم لوستل. څلور شیان چې چاته حاصل شي نو هغه د دین دنیا نیکي حاصل کړي. اول هغه ژبه چې په ذکر مشغوله وي، دویم هغه زړه چې په ذکر کې مشغول وي، دریم هغه بدن چې په مشقت کې مشغول وي، څلورم هغه ښځه چې د خپل نفس او د خاوند په مال کې خیانت نه کوي.